السلام علیکم، زه یم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په ملک کې په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس 250 نور کسان وژلي دي. وفاقي حکومت د کرونا وایرس د ویکسینو د فنډینګ لپاره د عالمي ادارو سره د رابطې کولو فیصله کړې ده. بل اړخ ته وفاقي حکومت د 28 نومبر نه د ملک د ټولو تعلیمي ادارو د بندولو فیصله کړې ده. په سند کې 6 بجې د ټولو کاروبارونو او بازارونو د بندولو حکم ورکړی شوی دی. په باجوړ کې سکیورټي فورسز په اپریشن کې د دهشتګردو منظم نیټ ورک تباه کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان سره ملاقات کړی دی. بابای صحافت پیر سپید شاه حق ورسېده. د نیب چیرمن د پلور ملز اسوسییشن د وفد سره ملاقات کړی دی. کامران بنگش د ډیجیټل ورک فورس د اجلاس صدارت کړی دی. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري د پولیو مهم په سلسله کې د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. په ګلګت بلتستان کې په انتخاباتو کې د دانلۍ خلاف پیپلز پارټۍ توڑ پھوڑ کړی دی. د اسرائیلو د وزیر اعظم او د سعودي عرب د ولی عهد ترمنځ د خفیه ملاقات انکشاف شوی دی. د پاکستان قومي کرکټ ټیم نیوزیلینډ ته رسیدلی دی. د ملک د نورو حصو غوندې په خیبر پختونخوا کې هم د یخنۍ زبردست لهر راغلی دی. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس 250 نور کسان وژلي دي. دغه رنګې په ملک د کرونا وایرس یو کم 40,115 ټیسټونه کړی شوي دي. د دې ټیسټونو سره تر اوسه پورې په ملک کې 52,115,120 ټیسټونه شوي دي. دغه رنګې په ملک په تیرو 40 غنټو کې 2,916 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. بل طرف ته وفاقي حکومت د کرونا وایرس د ویکسینو د فنډینګ لپاره د عالمي ادارو سره د رابطې کولو فیصله کړې ده. د سند حکومت د 6 بجو نه د ټولو کاروبارونو او بازارونو د بندولو حکم جاری کړی دی. بل طرف ته د سند حکومت د سرکاري محکمو د 50% سټاف د راغښتو فیصله کړې ده. اوس به په سند کې په سرکاري محکمو کې صرف 50% سټاف حاضري کوي.
وفاقي حکومت د 28 نومبر نه د ملک د ټولو تعلیمي ادارو د بندولو فیصله کړې ده. خو ولې د ملازمتونو په سلسله کې به د امتحانونو سلسله همدغه رنګې جاري وي. په باجوړ کې سیکیورټي فورسز په اپریشن کې د دهشتګردو منظم نیټ ورک تباه کړی دی. په دې اپریشن کې د داعش 2 کمانډران زبیر او عزیز الرحمن اور پیدا وجلې شوي دي او یو پوځي افسر پکې زخمی شوی دی. په اپریشن کې وجلې شوي د دوانه دهشتګرد په کراچۍ او باجوړ کې د دهشتګردۍ په کاروایانو کې ملوث وو. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د کرونا وایرس د 2مې مرحلې نه ژوندونه د محفوظ ساتلو دپاره د احتیاط لمنه پرېښول نه دي پکار. د دې نه وړاندې مونږه د قابل عمل حکمت عملۍ په نتیجه کې په کرونا وایرس باندې قابو موندلې وه. دا ځل به هم مونږ ته هغسې قدمونه اوچتول پکاري. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان سره ملاقات وکړ. دا خبرې اترې د دې ملاقات په دوران کې کړي دي. د نیب چیرمن ریټایرډ جسټس جاوید اقبال د پلورمرز اسوسییشن د وفد سره ملاقات کړی دی. د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش د ډیجیټل ورک فورس د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ډاکټر کاظم نیاز د پولیو مهم په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. په اجلاس کې آی جی پی خیبر پښتونخوا ډاکټر ثناء الله عباسي هم شرکت کړی دی. اجلاس ته وویلی شو چې د پولیو مهم چلونکو ته به په هر قیمت باندې تحفظ ورکولی شي او دا مهم به په هر صورت کې کامیابولی شي. په اجلاس کې ټولو محکمو ته په دې لړ کې خپلې ذمهوارۍ په ګوته کړې شوې. د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې د 2 سیټونو د نتیجو خلاف پیپلز پارټۍ د احتجاج په دوران کې سرکاري املاک او ګاړي سوځولي دي. د راغلو اطلاعاتو مطابق د اسرائیل وزیر اعظم نیتنیاهو د سعودي عرب د شاه سلمان سره خفیه ملاقات کړی دی. وایي چې د اسرائیل وزیر اعظم په خپل خصوصي جهاز کې د سعودي عرب ښار نیوم ته راغلی و او دلته د 15 غنټو پورې ایثارو. په دې دوران کې د سعودي عرب د شاه سلمان سره اوږد ملاقات کړی دی. په دې خبرې هم انکشاف شوی دی چې د سره په دې موقع باندې د امریکې د دفتر خارجه اعلی حکام هم موجود وو. بل طرف ته د سعودي حکومت د دې خبرې تردید کړی دی. وایي چې د خبرونو کې هیڅ قسم صداقت نشته. د ملک د نورو حصو په شانتي په خیبر پښتونخوا کې هم د یخنۍ زبردست لهر راغلی دی. خلک د یخنۍ نه رپیږي او د کورونو نه بهر نشي راوتی. په کاروباري مرکزونو، مارکیټونو او بازارونو کې رش کم شوی دی. خلکو د ګرمو کپړو، بنینونو او صادرونو استعمال په هنګامي بنیادونو شروع کړی دی. د پاکستان قومي کرکټ ټیم د نیوزیلند په دوره باندې نیوزیلند ته رسیدلی دی. په نیوزیلند کې د قومي کرکټ ټیم کلاړیان د 15 ورځو دپاره آیسولیټ شوي دي. 15 ورځې پس به د دوی د کرونا وایرس ټیسټ کولی شي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټنه ګوته کېږدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.